بعضې زنانه هغه را لګېږي دا نیل پالش استعمالوي نوکانو باندې چې کوم لګېږي او دا تاسو ته پته ده یو چلکه دا جوړېږي د دې نه چلکه ترې جوړېږي هغه پوستکی غوندې جوړېږي نو د دې چلکې د لاندې اوبه ځي نه ځي که نه اوبه ایسارې کړې ځکه هغه داسې یو کیمیکل دی چې هغې نه باقاعده چلکه جوړېږي نو چې کله د دې د لاندې اوبه نه ځي نو زمونږ دا خور چې کله اودس کوي زمونږ دا مسلمانه خور چې کله غسل کوي د دې اودس وشو غسل یې وشو نه ځکه په اودس کې په غسل کې چې یو ځای وچ پاتې شو دا غسل او اودس نه دی شوی د کومو په اودس کې چې د کومو اعضاو لمدول فرض دي پای کې لاسونه اول نمبر باندې دي او پای کې نوکان دا لمدول پکار دي نو زنانو لپاره نکریزه جایز ده خیر دی که ته غواړې زما نوکان دې سرې نکریزه ولګوه که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې زنانو ته امر هم کړی تاسو لاسونه سره کوي نکریزه ولګوئ نکریزه جایز ده هغه داسې یو رنګ دی چې نه چلکه جوړوي نه څه مقه چمړه دي د همغه نوکان دي اوبه مخلي هر څه ښه مزېدار نو چې د یو زنانه اودس ونه شو نو دا زنانه مونځ به څه وشي اودس او طهارت خو د مونځ دپاره څه ده کنجي چې کنجي نشته تاله کولاویږي مونځ نه کېږي هسې به ځان ستړی کړي نو چې کله د زنانه مونځ ونه شولو نو دا خو نعوذ بالله د دین ایمان لاړلو په دې وجه باندې نو په دې بنا باندې د دې داسې خاص دغه هم نه دی ښایست هم نه دی چې یو زنانه راولګېږي او هغه لګیا دی دا نیل پالش لګوي د دې نه د ځان وساتي زموږ خویندې ځکه دې کې دغه شرعي نقصانات او ضررونه دي